اغلې مارټن د خپل سفر مخه روښانه کړه. زیاته یې کړه چې د دوی دفتر هلمند کې د مخکني خدماتو په تعقیب په پام کې لري چې د روغتیا، مهاجرینو، کرنې، بدیل معیشت او نورو برخو کې خیریه پروژې پلي کړي. هغې د ولایت مقام د همیشنیو همکارۍ څخه مننه وکړه او د راتلونکو پلانونو په اړوند برخو کې د لا زیاتې همکارۍ، همږغۍ او پاملرنې غوښتنه وکړه. مرستیال والي صاحب راغلي پلاوي ته له ښه راغلاست ویلو وروسته د مننې ترڅنګ د یو لړ عمومي موضوعاتو په تړاو خبرې وکړې. هغه د مهاجرینو لپاره هلمند کې د نوي ښارګوټي جوړولو پروژه زیاته مهمه وبلل چې په وینا یې د خیریه نهادونو اړوند مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. نو په کار ده چې خیریه سازمانونه او ادارې دې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي او په خپل اړوند برخو کې دې همکاري ترسره کړي. همداراز د شمالي هلمند د اوبو د کمښت، وچکالي، اقلیمي بدلون، د روغتیا برخه کې لا زیات خدمات او نورو بیلابیلو موضوعاتو په تړاو خبرې وسوې چې اړتیا ته په کتو د زیات بحث او تمرکز وړ ګڼل کیږي. مرستیال والي صاحب د ټولو اړوند موضوعاتو په اړه له هغوی سره هر اړخیزه مفاهمه وکړه او له خپل لوري د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ.